سلامونه مې قبول کړئ دوستانو. یو درې داسې کارونه که یو ښځی په کور کې کوي نو د کور نظام ورسره بربادېږي، په کور کې بې اتفاقي راځي او په کور کې خوشحالي بالکل نه راځي، یعنې خوشحالي ختمیږي. دا ویډیو د هر چا دپاره ډېره زیاته ضروري ده، ضروري وګورئ ځکه چې موږ دا انفارمیشن دا معلومات ستاسو دپاره راغونډوو نو پکار ده چې تاسو راسره ویډیو تر اخره وګورئ. قدرمنو، درې هغه کارونه کوم دي چې په دغه کارونو سره په کور کې بې اتفاقي راځي او په کور کې سکون ختمیږي. په هغې کې لومړی چې کوم دی ډېر ضروري کار هغه مونځ نه کول دي. اکثره وخت داسې کېږي او ځینې خلک داسې وي چې هغوی مونځ اودس نه کوي، په کور کې هم مونځ نه کوي، نه په جومات کې مونځ کوي. نو په داسې کار کولو سره په کور کې بې اتفاقي زیاتېږي او زړونو کې بغض او کینې پیدا کېږي. کله چې داسې بغض او کینې په زړونو کې پیدا شي نو ظاهره خبره ده چې بیا په یو بل باندې انسانان بد لګي او د کور سکون بربادېږي. دویم کار چې هغه د ښځې دپاره دی ډېر ضروري دی، هغه دا چې ښځې له پکار دی چې د خاوند خبره ومني. کومه ښځه چې د خاوند خبره نه مني نو خاوند هم بیا داسې وي چې هغه خپله انا او خپل ضد نیسي، په دې سره هم په کور کې سکون ختمیږي، بربادي جوړېږي. خاوندانو ته هم پکار دی چې د خپلو مېرمنو جایز خبرې ومني، د هغوی هغه خبرو ته غوږ کېږدي چې هغوی کول غواړي، هغوی ته وخت ورکړي. داسې نه ده چې په وړو وړو خبرو په کور کې خاوندان هم لانجې وکړي، ځکه چې په دغه لانجو کولو سره په کور کې سکون ختمیږي او په کور کې بربادي پیدا کېږي. او درېیم هغه کار چې ډېر زیات ضروري دی چې هغه هم د ښځې دپاره دی، که یو ښځی کوي نو دې سره هم په کور کې خوشحالي راتللی شي. هغه دا چې ښځې ته پکار دی چې خپلو بچو ته وخت ورکړي. ځینې ښځې داسې وي چې په موبایلونو کې اخته وي، خپلو وړو بچو ته ټایم نه ورکوي چې هغوی سره ګپ شپ ولګوي، خو هر وخت په موبایل کې مصروفه وي او کله خلکو سره خبرې کوي او کله ګیم کوي، کله ټیک ټاک کوي. نو په دې کار کولو سره هم د هغوی بچي داسې فکر کوي چې ځان یوازې حسابوي او بیا چې کله همدغه بچي رالوی شي نو دوی هم خپل مور پلار ته وخت نه ورکوي. نو په کار دا ده چې یو مور پلار خپلو بچو ته وخت ورکړي. دا درې کارونه کول ډېر ضروري و ځکه مې تاسو سره شریک کړل. که ستاسو ویډیو خوښه شوې وي ضروري درسره لایک کړئ.